لکه د پیغمبر سوري لاندې تربیت شوی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه. امام حسن او حسین تبی نیولی بیمارو، نو بی بی فاطمه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہما دواړو نظر ومنلو، نظر چې که الله دا دواړه جوړ کړه نو په مونږ د نظرې چې مونږ بدرې روجې نیسو، درې روجې بنیسو. روجه ونیوه، ماښامې روټۍ پیدا کړه د اوربشو. هغه زمانہ کې غنم نایابو، عام طور اوربشي ووي. چې هم د روژه ماتي ټیم شو نو په کوڅه کې आवाज وشو چې د الله په نامه وګیو، دو کسایو یا درې کسایو او د روټای د رقم نه لګي. دی هغه ټول روژه ماته اوچت کو، یو وړو هغې بار ورکو. هسې په ایمان یې ووایئ که نه، ټول جومات کې چې ناست یې تاسو زبرګان یې، زه خو یو پلیت غوندې سړی یم. مونږ به داسې وکړو چې روژه ماته درته پروت دي، اچارونه څه ګند بلا چې په دې आवाज سکے چې بار د لوګي څوک تر پیاویږي، څوک دی لکه وای څوک وګیا دی او رکوایا مړه دا د روژه ماتي ټیم ته وګوره، د دې چغو ته ګوره، داسې به وایي. حضرت علی ننم روژه په نهاره نیولې وه او بی بی فاطمه شپم په نهاره شوه، پښمني له څه شی وه. سهار بیا روژه کړه، ماښام له بیا چې چېرته د اوربشو روټۍ او دوه څلور قجورې پیدا کړې، بیا ماښام اواز وشو چې د الله په نامه وګیو، نو الله کم څه درک لګي. بیا ټول روژه ماته اوچت کو، یو وړو هغې وه. بیا نهاره شو، شپم نهاره شو، سبا له درېیمه روژه م په نهاره ونیوه. درېیمې روژې چې ماښام څه وخت کې بیا روژه ماته تیار کو، بیا آواز وشو په دروازه کې. الله اکبر! د هغه د بېنیازي ته ګوره او د امتحاناتو ته ګوره، اصل د ګپ خبرې دي. د امتحاناتو ته ګوره. یونس علیہ السلام چې مئی تیر کړو په دریاب کې، نو د مئی په خېټه کې ویل چې خدای ما څه کړي دي چې د مئی په خېټه کې قید کړي. ویل کدي غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لسټ نه به د نامه وباسي. کدي غږ ستا خېټه 40 ورځې ما قید خانه کړه ده، 40 ورځې به په دې خېټه کې قید. یوسف علیہ السلام چې زلیخی په جیل کې واچولو، یو خبره وکړه، د یو سړي د خوب تعبیر یې کړی، ویل که لاړې بادشاه ته نو لږ زما سفارش ورته وکړه. خدای ورته وی ښه زما په موجودګۍ کې ته بل سړي ته وایې چې بادشاه ته زما سفارش وکړه، زما په موجودګۍ کې. څنګه الفاظ دي قرآن کې؟ بضع سنین. آخر کې بضع سنین راځي که نه؟ خوند یې نشته ماما، غوږ کېدی. یوسف علیہ السلام پسې آرډر راغی چې
ته په جیل کې 12 کاله قید شو، 12 کاله. او کدی غږ وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه به دې نامه وباسم، غږ به نه کړي، نه به. عزیزانو ایمان دې ته وایي. درېمې ورځې روژه ماتې م یوړو ملنګ له 3 شپې او 3 ورځې نهاره باندې روجي او نظر یې پوره کړو. چې پوره یې کړو نو هېڅ چاته پته نشته. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ویخافون، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. یوفون بالنذر، وفای په نظر وکړه. 3 ورځې نظر منلی و د روجي، حضرت علی او بیوی فاطمه هغه وفا پوره کړه. او دا ولې وکړه؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. په دې نظر وفا ځکه وکړه چې دا هغه ورځې نه یریده چې د کمې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي. د قیامت د ورځې شر به په ټوله دنیا خور. بیا یې څه وکړه؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اطعم یطعم اطعام په بل خورولو ته وایي. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، دی حبه ضمیر ته وګوره. عَلَى حُبِّهِ دا معنا چې په بل یې وخوروله سره د دې چې دوی په خپله ورته وږي. ما په دې خبره پوهېږئ؟ یو خدای چې تر سپېږمو موړې او بل له یې ورکړي، دغه نه شوه ماما. تا خپله چاټوری ښه ډکه کړې ده هلکه دا فالتو جومات کوڅه کې اواز وشو وظیفه راوړئ خدای وبخښه. یو ښځې لور ته وویل بچي هغه بېګا هغه ماسته چې پیشو جوټه کړي دي ملا له یې ورکړه. مستو کټوای راوړه. هغه طالب هم اریان شو چې نور کله خو وظیفه هم نه ورکولی چې دا نن یې مستو کټوای څنګه راوړه چې جومات ته راوړه. هلکه داسې چل دی پلاني کور راکړه. وایي چې چل سو؟ ویل وایي چې پیشو جوټه کړي. ملا هم لیونی غوندې و، دا کټوای په ځمکه وویشت. جنۍ ورسره راغلې وه چې کټوای راکړه، نو په ژړا شوه. ویل ولې ژاړې؟ خو یا خوړلې او یا توی کړې. ویل مستو پسې نه ژاړم، دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. لکه د پیغمبر سوري لاندې تربیت شوی او د حضرت علی رضی الله تعالی